په زه وایم د دې ښځو دفاعیه مونږ څنګه وکړو؟ که چېرته ته داسې ښځې ولرې او درته وایي چې خورکۍ زه د اسلام نه خبره یم خو عمل پرې نه کوم، ورته وایه چې خورکۍ نه، ته د اسلام نه خبره نه یې، ته د رواجونو نه خبره یې، ته د خدای بندګي نه کوې، ته د بندګانو بندګي کوې. خو ډاکټر شکیب هغه خبره خو صحیح ده. زه بیا خپل خبرې ته راځم. زه غواړم چې زه قانع سم. زه نه یم قانع. زه په دا نه یم قانع چې یو خور ماته راځي ماته وایي چې امریکا کې او وطن نه یادوم، امریکا کې یو خور ماته راځي وایي چې مثال دا زما حق دی. که په حق نه خبر زه ورته وایم چې دا ستا حق دی، نه که زه خپله خبره یم په دا. او بیا هغه راځي ماته وایي چې ښه زه خو خپل په حق خو پوه شومه، زه مثال که دا حق وغواړم ماته دغه ستونزې مخته راځي او زه د دغه ستونزو سره یوازې مبارزه نسم کولی ځکه چې زه د وریش په رقم یو قوي ښځه نه یم. زه سپورټ نه لرم، زما فامیل ما نه سپورټوي، زه پر ما باندې هره لاره بنده ده. نو په دغه صورت کې دغه ښځې ته موږ څه شي وکړو، څه شي مشوره ورکړو، څه ورته ووایو؟ ولې زه بیا دې ته خاموشه یم. په دې برخه کې ما ته څوک یو چې مشوره ورکړو؟ په دې برخه کې رب مشوره ورکړې. الله تعالی وایي چې که چېرته د تا ملګرتیا د ما سره یي، معنا دا ده چې که چېرته ته زما لپاره زما په لار کې جنګېږي، زما لپاره زما په لار کې جهاد کوي، جدوجهد کوي، کوشش کوي، یوازې زه تا ته کافي یم. رب وایي که چېرته ته د ما سره ملګرتیا کوي، زما ملګرتیا د بندګانو د ملګرتیا نه مهمه ګڼې، زما خوشحالي د بندګانو د رواجونو او د کلتور د خوشحالۍ نه مهمه ګڼې، زه تا ته کافي یم. ډاکټر شکیب ګوره تا دا خبره وکړه صحیح دی. مثال زه پوهېږم په دا خبره، زه وایم که زما ویډیو تاسو کتلي یا لاندې دغه لیدونکي چې دی هغو کتلي یې، ما ډېرې ویډیوې داسې پوسټ کړی دي چې د الله په لاره ولاړ سئ. ولې که تاسو د الله په لاره ولاړ نه سئ ستاسو څخه ګناهوې کېږي. ما بار بار دا خبره کړې ده. خو موږ خپل په معاشره کې ډېرې داسې خویندې لرو ډاکټر شکیب چې هغه مجبوره دي، مجبوریت چې هر څه دی، مجبوریت یا اولاد دی، مجبوریت یا فاینانشل مالی مجبوریت. یو مثال ما ته راکړه چېرته چې زه وګورم چې یوه خورکۍ واقعا مجبوره ده، لاس او پښې تړل شوي دي او دی نشي کولی د خپل د رب د هدایاتو په اساس د خپلو حقوقو نه دفاع وکړي. یو مثال زه تا ته یو مثال درکوم چې زما سره یو خور تماس نیولی و د وطن څخه، تماس نیولی و او ما ته ویله چې زما خاوند پر ما باندې ظلمونه کوي، بې حده بې اندازه ظلمونه، وهلو ټوکل حق نه ورپوره کوي، کرده پس دغه چې د کتار یې کومه داسې شی نه و چې د دې خاوند د ده سره د دې سره نه و کړي. خاوند یې په یو چا په مین سوی و، د هغه سره یې واده وکړي، دا یې پرېښوله. دا خو په افغانستان کې ژوند کوي، دا خو خپل اولاد هم پرېښي و، 3 اولاد یې وشم. دا ولاړه خپل د ورور کره د پلار کره ولاړه چې زما سره خو داسې یو کیسه سره ده. خاوند یې ولاړې ایران ته، پرېښوله، هغه بلې سره ولاړې. ورونه یې ورته ویلي وه چې موږ تا ته ځای نه لرو، د اولادو سره دې وځه، او که موږ تا ته ځای درکړو اولادونه دې موږ نه ساتو. نو اوس ته ما ته جواب راکړه چې دغه ښځه په وطن کې څه باید کړي وای. نو هلته فامیل هم جواب ورکوي، هلته خاوند یې دونه ورته ویلي وه چې که ته زما سره دا ظلمونه منې او راسره کښېنې، زه دونه درسره کوم چې په دغه کور کې کښېنه، هر ظلم چې دوی پر ځان یې تېر کړه، خو د کوره به نه وځې. نو هغه ښځه اوس په دا صورت کې دې ښځې د دې خپل خاوند سره چې واده کوو په کوم دین یې واده کړی و؟ دونه سوالونه خو ما نه دي ورڅخه کړي، نه ځای تېر مطلب واده یې کړی و که نه؟ واده خو کړی و، نکاح یې کړی و. مسلمانه وه؟ بله ښځه مسلمانه وه؟ و په افغانستان کې به خاوند یې مسلمانه و؟ و بلکل. نکاح یې کړې وه؟ و نکاح کې یو څه شته د مهر په نوم؟ صحیح دی، مهر په نوم به وکړم. ډېر د ورونه دی مهر خو هلته ټاکي چې دا ستا مهر دی، نه ورکوي. کله چې نه ورکوي په یو نظام کې خو به دوی ول که نه؟ هر اسلامي نظام کې چې ښځې ته څوک مهر ورنکي او غیر اسلامي نظام کې چې ښځې ته څوک مهر ورنکي، دا ښځه کولی شي هغې په هماغې نظام کې عریضه وکړي او په خپل خاوند باندې د هغې ملک نه د بهر وتلو لاره وربنده کړي او هغه محکمې ته حاضر کړي، او محکمه چې دی د ملاانو یا هم د مفتیانو د قضاوت په اساس هغه نر نه یوازې دا چې مجبوره کوي چې مهر ورکړي بلکې زنداني کوي.
دا داسې یو موضوع ده چې ماشوم هم باید پرې پوه شي. که یوه مهر څه شی دی؟ مهر کې په اصل کې ضمانت دی د یوې ښځې د بې ګناه د نه پرېښودو له امله. که یوه ښځه ما ته وایي چې په ما کې ګناه نه وه او په ما کې مشکل نه و، په ما کې فساد نه و او زه مې خاوند پرېښودم خو ما ته یې مهر رانه کوې، that's impossible. ځکه که ته مطمئنه یې چې حق د تا سره دی او تا ته د خاوند مهر در نه کوي، یوازینی عادي کار چې ته کوی شي ځې سټیټ ته، مثلا په امریکا کې یو څوک اوسي، ځې سټیټ ته محکمې کې عریضه کوي، ورته وایي چې ما واده کړی دی د اسلام د حقوقو په اساس باندې او زه د اسلام د حقوقو په اساس مې چې کله خاوند پرېږدي د مهر غوښتونکی یم. اوس هغه محکمه څه وایي؟ هغه محکمه وایي چې مفتي د شاهد په توګه راولئ چې د دوی قضیه وڅېړي، بیا ماته چې دی لارښوونه وکړي چې د دوی د قوانینو په اساس زه کوم کار وکړم. زه دلته راغلی وم، یو ملګری مې وینزر هال ته لاړو، ویلې زه مې دوباره چې دی نکاح دغه کوم تازه کوم. ورته ویلې چې وروره ستا نکاح شوې ده؟ وویلې چې نکاح مې چیرته شوې؟ ویلې د په اسلامي شکل دی شوی، نکاحات در سره دی. هو که د نکاح کې ستونزه د تا یا ستا د ښځې، تاسو به لومړی مسجد ته ځئ، مفتی به د تاسو په حق کې فیصله کوي، که هغې فیصلې ته څوک نه تسلیمېده بیا وینزر هال کې چې دی یا د موږ حکومت کې پولیس بیا فورس کوي په هغه چا باندې چې حقوق نه ورکوي. که یو څوک په عیسویت کې واده کوي او هغو په نکاح کې ستونزه پیښیږي، محکمې ته عریضه کوي، د هغو ستونزې د عیسویت د مذهب په اساس حلیږي، یهودیان د یهودیت د مذهب په اساس حلیږي، هندوان د هندویزم د دین په اساس حلیږي، بېدینه خلکو ایتستان د کنټراکټ بیس حلیږي. ځکه ته چې یو چا سره واده کوي حداقل دغه اسلام کې نکاح خپله قرارداد دی، کنټراکټ دی. نو اوس یو نفر کنټراکټ کې خیانت کوي او تا نه ځي، د خپل مهر ترې نشي غوښتی، ولې؟ د خپل حق نه خبره نه. تاسو د خبره وکړه د خارج نه چې په خارج کې قانون دی، صحیح دی، د یو حده پورې، ځکه چې ما دلته ژوند کړی دی، زه پوهېږم دا د په حساب د خارج ګرد سیسټم ما ته رامعلوم دی. ما په خارج کې داسې خوندې لیدلي دي چې حق یې نه دی ورکول شوی، دغه حق مهر دې ته نه دی ورکول شوی. که ته یو ښځه په خارج کې راولاړه سي او په کورټ سیسټم کې دا جنګ وکړي چې دغه زما حق دی ما ته نه راکړي، تر هغو چې دا ښځه دا پروویې او یو امام راغواړي، په دا کې د دغه ښځې څه بل ته د جیبه $50,000 $50,000 د جیبه ځي، دونه به حق مهر نه وي، دونه به چې پیسه د جیبه تللي وي. ځکه چې ما ژوند کړی دی، دا د سیسټم ما ته رامعلوم دی. که چېرته ته یو حقوقي قضیه ګټې یا یې بیلې او په هغې باندې مصرف کوې او بیرته ته هغه قضیه ګټې، ته کولی شي خپل مهر د 10 چنده بیا په محکمه کې وغواړې. ته کولی شي د کومې محکمې چې تا مخ ته بیولې د هغې چارجز هم په هغه چا باندې چارج کړي چې د تا د حق نه چې دی تښتېده. کله چې تاسو زه همیشه وایم لطفا کله چې ښځې راځي د دې په ځای چې شکایت وکړي یا د دې په ځای چې ځان مظلومه وګڼي، قوانین دې ولولي، قرآن ته دې رجوع وکړي، حدیثو ته دې رجوع وکړي، یا په کوم وطن کې چې اوسي د هغې وطن قوانین دې همچنان ولولي. مهر داسې یو شی دی چې باید هر هغه ښځې ته ورکول شي چې خاوند یې پرته د دلیل پرېږدي یا خاوند یې ورسره ظلم کوي. او جالبه دا ده چې لومړی تر ټولو غټه اشتباه دا ده چې کله یوه ښځه واده کوي او یو مهر ټاکي د خپل خاوند سره، 3 لارې لري ښځې. اسلام کې اول وایي چې په مجرد د دې چې کله ښځې مهر وټاکه د خپل خاوند نه د هماغه دقه هماغه شیبه واخلي، دا د سبا او بل سبا او بل سبا ته نه پرېږدي، دا دې نه پرېږدي. اوس که یو څوک ما ته مهر ټاکي او ما نه یې په هماغه شیبه نه غواړي یا را سره قرارداد نه کوي، نو زه خو خر نه یم چې شاله شم وایم چې راشه خیر دی ما سره قرارداد وکړه، ځکه زه په ځان عریضه کوم د یو نر په توګه. زه وایم چې نه یې غواړي نه دی غواړي، سبا ته چې مشکل پیښ شو زه بیا تښتم، بیا هغه ښځه جاړي چې تا خو ما سره کنټراکټ نه و کړی، دا خو قرارداد نه و، زه دې تباه کړم. چون ته بې عقله وې، لاوده وې، هوښیاره نه وې. پس 3 سټپه تا ته قرآن وایي. اول، مهر د هماغه نکاح په وخت وټاکه او وایخله. که چیرته خاوند سره په هماغه وخت کې مهر نه و، خیر ته یې راضي کړې، دلاسه یې کړې، یو کار یې وکړې، اشتباه وشوه، په ښه دې خویه شوه. دوم کټګوري څه ده؟ په خپل نکاحت کې مهر درج که او په خاوند دې امضا که، یو ډیټ وټاکه چې تر دغه وخته پورې به تا ته هغه مهر تسلیموي.
خیر بیخي ساده وي بیخي لودګي وشوه دا کار دې ونه که بیا هم په نکاح کې باید درج کې ورته ووایي چې د عمر تر پایه پورې چې کله وسه پیدا کړه باید یې درته درکړي اوس که یوه ښځه ماته وایي چې ما نکاح کړې پوهېږئ څه کېږي اکثرا د افغانستان د ښځو سره نکاح یې وکړه ودې کړه کوم سند شته نه کومه عریضه شته نه خیر نکاح خو دی کنټرکټ که زه وایم چې ورش زه غواړم په امریکا کې یو کور واخلم کور مې واخیست پیسې مې ورکړې خو د کور نکاحت مې نه دی اخیستی ته رښتیا وایه ستا لومړۍ جمله به ماته څه شی راته وایي چې احمد آر یو ایډیټ احمق یې لوده یې سر د مار چیچلی چې کور ته د پیسې ورکړي کور دې په خپل نوم کړی او نکاحت دې نه لرې نو تا تر اوسه پورې دومره نادان انسان لیدلی دی چې کور دې واخلي خو د هغې کور قواله دې ونه لري نو که ښځې دومره لودتوب و سادهتوب کوي زما په نظر خو بیا حق دی چې همداسې وکړي زما په نظر خو بیا حق دی چې دومره ظلم پرې وکړي په خبره کې در واولېدلم زه فکر نه کوم چې یو ښځه دا کار په دا وکړي چې دا لوده ده زه فکر کوم چې ښځه چې ده خوشباوره ده ښځه اوس صحیح دي زه یو خبره هماغه لودګي ده نو هغه لودګي نه ده ښځه چې ده د ښځې زړه ډېر نسبت نارینه ته ښځه زړه ته ډېر وخت نیسي سوچ نه کوي چې ودرېږه زه دا کار وکړم که ونه کړم خیر پروا نه کوي مثال زه تاسو ته خپل مثال درکوم دا داسې ډېره شخصي خبره نه ده ما ته چې کله دغه مهر کښېښوی نو زه و زما ورور زما د مشر ورور واده په دا یو ټایم کې و زما د ورور څخه پوښتنه وکړه وایي څو باید کښېږدو زما ورور دونه په زړه کې ساده وایي $600 زما مور ورته وخندل وایي $600 وایي نو څو کښېښول کېږي زما څه چې پوښتنه وکړي ما په جواب کې څه ورته وویله ما دا څه معنا ورکوي نو زما په سوچ کې هغه وخت دا و چې حق مهر هغه وخت اخیستل کېږي چې دا دواړه سره جلا سي ما په سوچ کې دا و زه به دا نه پوهېدلم چې ته هغه هر وخت اخیستل موضوع همدا ده ورش چې مونږ په یو شي نه پوهېږو ولې فکر کوو چې پې پوهېږو ستا ورور که ستا په ځای مهر ټاکي مګم هغه د تا په ځای واده کوه خو زه دغه خبره زه غواړم چې وکړم چې مثال ښځه چې ده هغه بیا بل ته که پوم سي بیا وایي چې نه پروا نه کوي دا خو نو زما خاوند دی زما ژوند دی نو موږ ته خو په ماشومتوب څخه دغه زده کړه سره دی یعنې ته کولی شې دې ته خوشباوري ووایي ته کولی شې دې ته خوش اخلاقي ووایي ته کولی شې دې ته چې د صداقت ووایي اما زه ورته حماقت لودتوب بېعقلي او نافهمي وایم زه وایم که یو انسان کور اخلي نه زه وایم د یو ښځې پاک زړه وي دا د یو ښځې هغه اخلاق راته بیانوي چې دا ښځه د دغه انسان سره ژوند غواړي دا ښځه دا نه غواړي چې په کوچني کوچني خبرو باندې که ستونزې راسي زه به جلا کېږم هغه خو یو ژوند غواړي هغه خو ګوري چې د دغه سره به زما آینده وي زما اولاد وي اوس کله چې ته یو that's so simple concept کله چې ته ژوند غواړې او غواړې په ژوند کې چې دی خوشحاله اوسې باید دا ژوند د رب د اصول او د قوانینو په اساس وغواړې رب درته وایي مهر وغواړه رب درته وایي د نکاح په اوله ورځ یې واخله رب درته وایي که د نکاح په اوله ورځ یې نه درکوو کنټراکټ وکړه او وخت منظم او معین وټاکه رب درته وایي که بیا هم سړی ډېر زیات غریب و نو معین وخت هم که نه ټاکې اما کنټراکټ ورسره حتما وکړه رب تا ته 3 اپشنه درکوي اما ته وایې چې نه مونږ ښځې ډېرې خوشباوره یو د رب لومړی قانون هم د پښو لاندې کوو دوهم د پښو لاندې کوو دریم هم د پښو لاندې کوو خپله څلورم یو قانون رامنځته کوو او سبا ته د هماغې قانون له امله زموږ ژوند تباهي او بیا هم دلیل راوړو چې والا ګناه خو زموږ نه ده ګوره یو ولسمشر چې کله مقرر کیږي دا ولسمشر مجبوره ده چې په ژوند کې ځینې سختې پریکړې وکړي ولسمشر مجبوره ده چې د ځینو غلو د لاسونو د کټ کولو امر صادر کړي ولسمشر مجبوره ده چې قاتلین له منځه یوسي ولسمشر مجبوره ده چې خلک اعدام کړي اوس که ولسمشر یوه ښځه وي او دا ښځه خوشباوره او صادقه وي او وایي چې والا د قاتل بیچاره داسې ډېر وژړل ویل چې بیا قتل نه کوم نو ځکه ما معاف کړه خو تا خو د الهي قانون سرغړونه وکړه که چیرته د قتل جزا قتل دی ته باید یو انسان قتل کې دا که هغه درته جاړي او ته یې معافوي چې والا بیچاره ډېر زیات وژړل دا ښایي چې دلته ستونزه ستا په رولز او په فهم کې ده
په زه وایم ښځې که هر څه وکړي دغه اوس دلته خلک شته موږ به راواخلو ملګري دو به انوایټ کړو ښځې دې راشي ما سره د دلیل وایي که هر څه وکړي یوه ښځه ماته یوه قضیه نشي راوړلی چې ووایي زه مجبوره وم ځکه د اسلام قوانین داسې طرحې شوي چې که چیرته د سر نه تر پایه تاسو عمل پرې وکئ په ژوند کې هیڅکله داسې یو ګودال ته نه ورلویږئ چې کومه چاره ونه لرئ نو یو بله خبره زه غواړم چې وکړم ولې یو ښځه دونه مجبوره سي چې بیا به هغه خپل د ځان مبارزه کوي ولې یو ورور ځکه چې د خدای په قوانینو باندې عمل نه دی کړی که ما سره یوه ښځه واده وکړي مهر رانه ونه غواړي قرارداد را سره د نکاحت ونه کړي زه حاضر یم د هغې ښځې سره دغه وکړم څه ورته وایي زه حاضر یم د هغې ښځې سره خیانت وکړم زه حاضر یم د هغې ښځې هغه ښځه پرېږدم لاړ شم یو بل ځای کې واده وکړم ځکه مهر نشته ضمانت نشته تنظیم نشته هیڅ هم نشته هغې ښځې ما ته خپله اختیار راکړی چې څه کوم ویې کړم دا داسې ده لکه یو پیشو چې تاسو په کور کې لرئ او ته کوی شي آپشن در سره دی چې هغه پیشو وتړې دا نوکانې چې دی واخلې غاښونه چې دی ورته ضعیفه کړي تر څو په کور کې ستا غوښه ونه خوري اما ته پیشو خوشې کوې نوکانې ورته نه اخلي وږې یې ساتي سبا ته یې چې غوښه وخوړله وایي ما خو باور کوو چې دا به ډېره ښه پیشو یې دی خو غوښه وخوړله چون تا اول نه قانون رعایت نه کړه که په پیشو ته دې په وخت ډوډۍ ورکړې وه تړلې دې وه نوکان دې پرې غوڅ کړي وه غوښه به یې ولې خوړله پس باور وکئ ډېر کم نارینه دي چې دا انسانیت ولري چې د ښځې نیک سلوک او د ښځې نیک نیت دی ګرنټي واخلي ځکه هر نارینه شیطان لري او هر شیطان دته وسوسه کوي اوس که ښځه د دې سره واده کوي قرارداد کې چې شی واضح نه دی نکاحت چې دی چې شی واضح نه دی د مهر تضمین نشته زما سره زمونږ نږدې یو خپلوانه ده زما تر ننه پورې ورباندې زړه درد کوي او دا بحث ولې کوم زه دا نه وایم چې ټولو نارینهو باندې تاسو شک وکئ اما اکثریتو نارینهو باندې وکئ په شمول د ما زه وایم باید زما میرمن چې دی په ما مهر وټاکي وخت یې راته منظم وټاکي او راته وایي چې هی دې کې مه خفه کېږه دا زما حق دی ته ژمنې چې دا حق راکې هو نو که ژمنې قرارداد کې څه ستونزه لري که زما زړه کې خیره وي بیا ځان وباسم که زما زړه کې خیره نه وي زه باید شله اوسم چې let's do this contract let's do this زه په خپلو خپلوانو کې ډېرې نږدې نجونې لرم چې په همدې نیت چې ما خو غوښتل ژوند جوړ کړم دا به ښه سړي پرېښوده لاړه خیانت یې ورسره وکړه سبا ته جینۍ وایي چې مهر راکړه ورته ویل د څه شي مهر بس زه وایم دا خو داسې ده که نه وریش چې ته دروازه خلاصه پرېږدې د شپې او یو څوک راشي د تا د کور نه غلا وکړي او بیا ته وایي چې والا شکیب دا خلک دومره بد دي ما خو دروازه دې د خاطره د خلاصه پرېښوه چې که د چا ساړه شوي راشي ویده شي د خو کور رانه غلا که نو خو تا ته چا ویلي وه چې دروازه خلاصه پرېږده on the first place ځکه زه وایم چې یوه ښځه ما ته مثال نشي راکوی چې وایي شکیب زه واقعا مجبوره یم د دې د خاطره چې ما په ژوند کې ټول کارونه مې د اسلام مطابق کړي اما اوس بله چاره نه لرم تا تېروتنه کړې تا سادګي کړې د خوشباوري نوم ورته ورکوئ هر څه هغه د تاسو د ښځو کار دی اما زه وایم حماقت تاسو کړی ځکه د ورځې په پای کې په جنجال کې لویږئ ځکه زه غواړم چې یو دلیل ماته څوک ووایي چې زه قناعت وشم کوی زه ستاسو په خبره پوه شوم ډاکټر شکیب زه دا نه وایم خو اکثرته داسې چې په داسې یو حالت کې بیا اکثریت انسانان چې دي هغه دین ته بیا نه ګوري هلته نورې خبرې دي چې مثال ډېر کسان به دلته شاید ما په دا خبره پوه نه سي چې موږ داسې کسان لرو زه یوه خبره کوم بعضې دغه لغتونه زه په انګلیش کې وایم ځکه چې په پښتو کې زه نه شم ویلی نو که څوک په پوه نه شو باید د ډاکټر شکیب څخه پوښتنه وکړي ځکه چې ما هغه په پښتو کې نه زده نو زه په انګلیش کې وایم اکثریت کسان دلته داسې دي چې په دا دوو کسانو کې یو دومره چالاکه او پوه دونه منپولیټیو یې زه په منپولیټیو نه پوهېږم پښتو کې زه څنګه وایم دونه منپولیټیو کس یې هغه ته مثال زه در کوم چې یو انسان ملامت یې مثال زه ملامت یم او ډاکټر شکیب ما ته راځي وایي چې او وریش ته ملامت دی او زه بل خپل ملامتي پرده وم چې همدا د منپولیشن وایي ښه نو هغه دومره منپولیټیو انسان یې دومره دغه طریقه یې زده یې لکه د یو چا دغه مایند داسې کنټرول یې چې ته غواړې دغه ګرده خبرې چې تا وکړې په دا ته عمل وکړې مګر هغه انسان دومره پاور لري
چې په یو لار نه یو لار ته داسې منیپولیټ کړې چې ته بالا مجبوره سې ته فکر کوې چې او دا صحیح وایي زه باید داسې وکړم نو دا خو یوازې دین نه دی چې موږ دین ته ګورو چې موږ دین دا وایي نو زه به دا کار وکړم اکثره د کسان چې دي د یو بلې لارې څخه مجبور دي مجبوري دا نه ده چې اوکې زه فاینانشل سټیبلیټي نه لرم یا زه دا نه لرم نو مجبوري دا وي چې هغه انسان دونه د دغه کس په مقابل دوغونه چالاک وي چې they know how to play with their mind نه هغو ته بس الله پاک یو هنر ورکړی دی چې څنګه زه دا کس خپل خواته راوړم داسې مشکلات هم مثال تاسو خپله د یو ډاکټر یا ته شاید په دا باندې زما څخه ډېر پوه سئ چې به دغسې انسانانو سره سړی څه وکړي خو دین خو یو زما پوینټ دا دی چې هیڅ مهمه نه ده چې انسان منیپولیټیو وي که نه وي یو one word if I say one word ټولې ښځې دې واوري mark my word دغه اوس خدای دې وکړي 40 کلن یاست 50 کلن یاست 80 کلن یاست یو اولاد لرئ 10 لرئ 12 لرئ 2 درجن هم پوره کړي هیڅ راته مهمه نه ده خاوند لرئ کوژده لرئ 25 کاله مو د اړیکې کیږي هیڅ راته مهمه نه ده دغه نن مو چې خاوند راغی ورسره حساب و کتاب وکئ ورته میړه بچیش ته دلته کښېنه ما ته لږ څه حسابي در ته راشه دا ما ته خو واده کړی که نه هو نکاحت مو چیرته دی ولا نکاحت خو نه لرو یو زوړ بوډا مو راوسته او نکاح مو کړه ښه ما ته باید لاړ شو یو ملا امام ته ښایسته لوکس نکاحت په پیپر جوړ کړو بیرته مو د سره خپل وادونه تازه کړو د واده په تازه کولو کې ګناه نشته لام ثواب شته دی په 50 کلنۍ کې چې سړی هنیمون ته لاړ شي لای مینه ډېري بس مهمه نه ده چې بیبي حاجي ده زړه ده بوډۍ ده په ملا کوپه ده ځوانه ده سپین سرې ده هیڅ راته مهم نه دی نن شپی چې خاوند راغی ورسره د خبره معلومه کی ورته دې ووایي چې اول مې نکاحت چیرته دی نکاحت د خپل پی پیدا کی دوم دې ورته وایي چې مهر مې چیرته دی بیرته دې کوم مهر یي ورته دې وایي چې ولې دې تر اوسه نه دی راکړی را پیدا که او بیرته یو نوی قرارداد را سره تازه که او ټولې ښځې دې لاړې شي په محکمې کې دې نکاحتونه واخلي هغه نکاحتونه چې پکې یوه ورکه ځانګړې شوې ده د مهر دپاره چې په هغې کې لیکل کېږي چې دغونه مهر دی دومره یې خاوند ورکړی دغونه به نور په دغونه وخت کې ورکوي که چیرته یوه ښځه تر اوسه پورې واده شوې ده نکاحت نه لري او د خپل مهر نه خبره نه ده دا هغه ښځه ده چې کور یې اخیستی ولې د کور کواله نه لري که سبا ته د دې په کور باندې بل چا تیری وکړي د دې کور ته نه بل چا واخیسته دا چا د کور نه په زوره وویستله د شکایت حق نه لري پس که بوډۍ ده که ځوانه ده که منځنۍ ده که پیغله ده که کوژده ده که واده کړی که یو درجن بچیان پیدا کړي دغه نن خاوند مو راونیسئ د لاس نه یې رانیسئ د لمن نه یې رانیسئ د ګریوان نه یې رانیسئ د ستوني نه یې رانیسئ ما پورې اړه نه لري 3 خبرې ورسره واضح کوي اول نکاحت مې چیرته دی دوم مهر مې څومره دی دریم چیرته دی زما مهر رایکه یا یې په څومره وخت کې راکوي اوس زما دا خبره په چیرته ټولو ښځو ته رسیږي 2 ګټې دي حکومت ته امارت به لږ څه پیسې پیدا کړي ځکه هر نکاحت په 1000 افغانۍ باندې اخلي اصل هم زموږ وضعیت چې دی د اقتصادي اړخ نه ښه نه دی نو بیچارهګان به لږ پیسهداره شي دوم ښځې به مال او ثروت پیدا کړي دښمنان زما بیچاره څوک شوه شخبروتي نارینه هر نارینه چې ما ګوري راته به وایي چې خدای دې غرق که کاشکې ګیر ته راشي د کور ادرس دې راکړه چې تباه دې کړو ولې زه دا کار کوم د دې د خاطره چې تاسو وایي زه خوشباوره یم اما زه دا وایم چې د ورځې په پای کې همدغه شخبروتي نارینه چې کله په دې حکمت پوه شي دوی به م راته دعا کوي ځکه که ستا ښځه مالداره وي که ستا ښځه چې دی انکم ولري که ستا ښځه کار وکړي که ستا ښځه عاید ولري دا تا ته د افتخار خبره ده دا د شرم خبره نه ده که چیرته ستا ښځه تا سره اوږه په اوږه مبارزه کوي دا تا ته د ویاړ خبره ده دا تا ته د شرم خبره نه ده خو په شرط د دې چې ستاسو دا مبارزه ستاسو دا جګړه ستاسو دا زحمت ویستل د یو بل دپاره یا مو د اولاد دپاره یا مو د ځان د زړښت دپاره نه د نورو خلکو دپاره داسې نه شي چې ښځه خپل مهر واخلي په خپل مور یې وخوري ښځه خپل مهر واخلي په خپل پلار یې وخوري خپله ښځه خپل مهر واخلي په خاله یې وخوري بیا هغسې ښځې خدای هم نه بخي مهر د تاسو د ژوند تنظیمونکی دی پس سر د نن نه
ټولې زړې بوډۍ ځوانې یو درجن راوړونکې مجردې نیمه مجردې نیمه مجردو نه مې هدف کوژدنې والا دي او هغو چې تازه وادونه کړي د نکاحت کتابچه اصلي شرط دی. زه خو وایم که د نکاحت کتابچه نه لرئ زه مو په نکاح شک لرم. د مهر اندازې معلومول دا باز ډېر وبخښه په خوله کې در وغورېدلم دا باز لږ جدي شو. ما تا دا خبره کوو نه مثال زما او ستا هغه مقصد خو معلوم دی چې موږ ولې دا خبره کوو نه چې موږ د دا خویندو وروڼو سره مرسته وکړو دوی ته دغه پیغام ورورسوو چې خپل په حق او حقوق پوه نو نن مثال تا دا خبره وکړه یو خور ولاړه شوه خپل خاوند یې دا خبره وکړه چې ښه ما ته زما حق راکړه دا خبرې چې تا وویلې هغه راولاړېږي ښه ته د ډاکټر شکیب د وریج په لایف کې ناز هغو بې لارې کړی هغو بې لارې کړی هغه بل ته راځي داسې دا صفحه پر ډېره اړه چې ته په دا ټیک ټاک باندې که ډاکټر شکیب خو د ځانه ګډ دی وریج خو د ځانه ګډه ده یعنی دغه ورونه نه دي یو لاره پیدا کوي ډاکټر شکیب پسې بالا ډاکټر شکیب پسې بالا د باس مین سورس مونږ کله چې ما نوی باس شروع کو تاسو ته مې یو څه ویلی چې قرآن او حدیث قرآن کې نکاح شته که نه که څوک وایي چې نشته تی منکر دي خو د دو بیرته باید په خپل ایمان کې شک ولري. قرآن کې مهر شته که نه که چېرته پې منکر دي خو د خدای په خبرو کې دو مشکل لري ته د خدای سره مشکل لري مشکل د ما سره نه دی. قرآن کې د مهر د طریقې د اخیستلو طریقه شته دی که نه که چېرته ته د دې سره مشکل لري ته د خدای سره مشکل لري. زه چې کوم څه وایم زه شکیبې نه وایم د خپل زړه نه یې نه وایم د سورة النساء د سورة الفاتحه او د نورو سورتونو ریفرنسونه مې درکړه. که ته په نکاح باور نه لري پس د خدای سره مشکل لري که ته په مهر باور نه لري د خدای سره مشکل لري که ته د مهر د اخیستلو او د هغې د ساتلو او د خپل ژوند د تنظیمولو په طریقې باور نه لري د خدای سره مشکل لري. که یو نارینه ورته وایي چې شکیب ویلی دي هغه دې وایي چې شکیب د خدای دې کل کوي نه ځکه زه نه غواړم ویښتان مې د لاسه لاړ شي اما هغه دې ورته وایي چې شکیب د خدای ته کبام ښه نه دی شکیب ته د خدای پاک سپینه ګیره ورکړي اما زما مبارزه زما خپل ځان دپاره ده. د مهر په اړه خدای راته ویلي زه د خدای د قرآن او د حدیثو په اساس کې د تا نه دا حق غواړم. اوس که خاوند خپله لار بدلوي بانې جوړوي زما او ستا نومونه ورته ورکوي پوه شه چې د دې خاوند نه خیر نشته دا خاوند کوم څه لري چې پټوي یې چندان سړی نه دی. نو مخکې د دې چې دی تا غافلګیره کړي بهتره ده چې نن شپه یې تاسو غافلګیره کوئ. دا زما ټول پیام ده. خو که دا باز راغونډ کو هغه زما یوه خبره شوه چې خپل په حقوق باندې دواړه دا نر او ښځه باید ځان پوه کړي نه که یو ورورم په دا پوه شي چې اسلام څه وایي او یو خورم که پوه شي نو دا ستونزې که سره راځي لا نه مشکل ته دا دی چې دا که ورور ده که خور ده که دا هره خبره ده صرف دا دپاره کېږي چې موږ خپل په حق نه پوهېږو موږ خپل په ګناهو نه پوهېږو موږ په دا نه پوهېږو موږ تعلیم نه لرو موږ بې تعلیمه یو موږ اصل کې غواړو لا نه چې خپل ځان پوه کړو ولې که موږ خپل ځان پوه کړي په دې کې زموږ ګټه نه ده تاوان به وي که یو ورور ولاړ شي ځان پوه کړي یا خور ځان پوه کړي دا خو بیا تاوان سمې مطلب چې شي چې باید یو بل ته بیا قرباني ورکړو دا یو بل ته قرباني ورکول چې دی دا اسانه نه دی انسان یو بل ته ژر قرباني نه ورکوي نو که یو ورور ولاړ شي وایي چې راځه زه به په دین کې نورم تعلیم وکړم ځان به پوه کړم چې زما حق څه دی زما د خانې مې حق څه دی او خور دا کار وکړي هلته خو خبره راځي چې او دا خو زه دونه قرباني باید دته ورکړم یا دې ته ورکړم په دغه ځای کې دوی بل ته یو قدم شاته واخلي نو زه زما پیغام دا یو شی زه وایم ورشته دا ځکه مهمه ده ستا خبره اخلم اما یو شی وایم زما مور نکاح کړې ده زما د پلار سره او دوی کوم خاص نکاحت شی نه لري کله چې داسې حالات راورسېدل چې مطلب مونږ چې دی یو کور لرو په دغې کې په مکریانو کې نو داسې یو حالت راغی چې زما پلار لږ څه ناروغه شو او فکر کومه چې کاکاګانو مې کوم څه ویلي وه کومه خبره شوه نو مور مې هغه ته ویلې چې ته به خفه کېږم نه خو داسې به وکړي چې دغه په مکریانو کې کوم کور چې دی زما تر اوسه پورې مهر معلوم نه و او دا ولې مې مور ویلې چې ما سره کېناسته راته ویلې چې زوی ستا مشوره څه ده سبا ته خدای ناخسته ستا په پلار کې چېرته کوم څه وشي زه دغه اوس شخصا ماته ویلې په تا باور نه لرم چې ما وساتې نو زه څه وکړم ما ورته ویلې دا منطقي خبره ده ځکه په اوسنۍ دنیا کې په هېچا باندې باور نشي کېدی بس ویلې ما ته حل لاره څه ده ما ورته ویلې چې پلار مې راغی شپې کور ته داسې په طبیعت کښېنوه ورته وایي چې زه د ښځه یم
ما د تا سره سر سپین کړی دی، راځه چې یو نکاح تازه کو، یو ښایسته بیت ته لاړ شو، یو نکاحت وکړو، زه درنه په مهر کې دغه کور غواړم. نو مور مې ویلې، ځکه هلته مې کاکاګانو ویلې وه چې لکه دا یو هلک دی که چېرته په د باندې څه وشي د دوی ټول جایداد موږ ته پاتې کیږي، ښځه خو حق نه لري چې څه واخلي. مور مې ډاره شوې وه. نو هغه سره مې مور لاړه، نکاحت یې بیرته چې دی واده د سره وکړه، بیرته چې راغله لږ ګلان ملان مونږ هم پرې وپاشل، لږ څه خرابات مونږ هم پرې وکړه، غاټ غاټ زامن یو. نو بیا مونږ ورته ویلې چې څنګه چل شو. بیا د نکاحت د هغه مهر په لاندې ځای کې مې هغه ولیکل چې ما مې خپلې ښځې ته په تحفه کې دغه کور د مهر په تحفه کې دا کور ورکړی دی. خو ښکته مې بیا هغه څومره هوښیار دی، هغه مې ښکته نوټ کې لیکلي وه چې تر څو پورې زما ښځه ژوندۍ ده دا کور د دې دی په شرط د دې چې یوازې به یې د ځان په باره کې، یعنی د ځان دپاره به استعمالوي. خو کله چې دا کور خرڅوي یا د دې کور پیسې خپلو ورونو ته یا خپلې مور ته ورکوي، نو په هغې وخت کې زما زامن او لورګانې حق لري چې د ما د ښځې په مقابل کې ودرېږي او دا پیسې ترېنه راواخلي. نو پلار مې نه یوازې دا چې د مور زړه جمع که، زموږ زړه یې هم جمع که. ولې؟ چون اسلام ډیره جالبه حل لاره تا ته درکوي. اسلام ډیر عجیبه دین دی. کله چې ورته وایي چې نکاحت کنټراکټ دی، ته دا کنټراکټ داسې کوی شي چې د تاسو ترمنځ د زړه سکون رامنځته کړي. یوه ښځه هېڅکله باید دا ډار ونه لري چې که نن مې زه خاوند پرېښودم وږې کېږم، که نن مې زه خاوند پرېښودمه د سړک په سر پاتې کېږم. او دا هغه وخت دغه ډار له منځه وړل کېږي. زه فکر نه کوم چې زما مور دې په عمر کې زما د پلار دې کور ته محتاج وي، ځکه نه ده، ځکه د هغې خپل قوم چې دی یو خروار ځمکې لري، نو ماشاءالله غیرتي ورونه لري. صحیح. اما دا کنټراکټ ولې کوي؟ د زړه د سکون دپاره. دا کنټراکټ ولې کوي؟ د دې دپاره چې په یو بل شک رانشي، د دې دپاره چې یو شیطان یو بل ته وسوسه ونه کړي. او کله چې فرض وکړه زه ښځه لرم، ما سره چې دی داسې کنټراکټ یې کړی، زه ویریږم، زه هغې سره خیانت نشم کوم. اما که داسې یو کنټراکټ نه وي، زما ویره نشته. که زه صحیح انسان نه اوسم، زه هر کله کولی شم خیانت وکړم. پس ځکه وایم چې لطفا دې موضوع ته جدي پام وکړئ. بالکل. زه ډاکټر شکیب یوه خبره کوم چې په دغه بحث چې اوس موږ وکړي، زه ستاسو سره بالکل هم نظره یم، مګر چون زه یو ښځه یم، زه د ښځې د زړه څخه خبره یم. پوهېږم چې یو ښځه ولې دا کار کوي، پوهېږم چې یو ښځه ولې خپل د حق دفاع نه کوي. نه، ځکه چې ما تېر کړي دا ژوند، که په امریکا کې هم ژوند مې تېر کړي، زه پوهېږم، زما د پښتنو په هغه فکر زه پوهېږم، او خپله به مې د یو څه داسې ستونزې په ژوند کې تېرې کړي یې، او زه پوهېږم چې یو خور ولې دا کار نه کوي. یو خور، او زه هم غواړم دغسې چې ما تاسو وویل، زه ستاسو هم نظره یم، زه هم غواړم چې دا خوند یې راکښېني د خوبه په یو خیالي دنیا کې هغه ژوند کوي، چې په خیالي دنیا کې دا خبرې راځي چې مثال زه په دغه انسان باندې په پټو سترګو زه باور کوم، د هغه بس بالا هر څه چې وس وزه نه حق مهر غواړم، زه هېڅ نه غواړم، ته زما خاوند یې، بس تر اوسه زه ژوندی یم، ته به زما یې. زه خپله د دغه شي خلاف یم. زه وایم چې ښځه باید ځان ته ستاسو خبره د یو اعتبار، چې یو اعتبار ترمنځ وي چې دغه ما او ستا اعتبار دی. بیا نارینه هم غلط قدم نه اخلي او ښځه هم غلط قدم نه اخلي.